محترم حاضرینو ته مشرانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو موږ او تاسو چې جهاد کاوه قربانۍ مو ورکولې ستړیاوې مو ګاللې دا د دې دپاره وه چې موږ د خپل وطن د کفري اشغال څخه خلاص او په دې نظام کې بیرته هغه اسلامي نظام چې د دوی لخوا څخه ړنګ شوی و اعاده او پر موږ او تاسې باندې جهاد فرض عین نو د الله جل جلاله لخوا څخه را باندې فرض شوی جهاد دې ته مو ملا تړلې وه هر قسم قرباني مو ورکوله زحمتونه مو ګالل شهیدان مو ورکړل کونډې و یتیمان راته پاته سول زخمونه مو وګالل اسارتونه او بندونه مو وګالل بالاخره د دې ټولو قربانیو او د اوږدې شل کلنې مودې وروسته د الله جل جلاله په خاص فضل او نصرت سره موږ او تاسې هغه اهداف چې غوښتل مو هغه مو ترلاسه هم اشغال په کامله معنا د افغانستان څخه ختم شو او اشغالګر په تیښته باندې د دې وطن څخه ووتل او پښې سپکې کړې. موږ او تاسې د خپل زړه هغه ارمان چې دا 20 کاله مو درلودی او هر راز قربانۍ مو د هغه دپاره ورکولې هغه مو لاسته راغی. اوس وخت د دې دی چې د خپلو 20 کلونو قربانیو د ساتلو دپاره د دې خپلو ټولو تکلیفونو زحمتونو بندونو اسارتونو زخمونو په نتیجه کې د راغلي ثمرې د حفاظت لپاره کار او دا وساته. ګورئ همیشه مسلمانان د جنګ په ډګر کې د جهاد په ډګر کې د مبارزې په ډګر کې بریالي شوي بریا یې موندلې وي خو کله چې نظام لاسته ورځي هغه وخت بیا دا نظام ورڅخه خرابېږي او مکار دشمن همیشه کوشش کړی دی کله چې د جنگ په ډګر کې ناکامه کیږي د مختلفو لارو کوشش کوي چې بیا د خپله ماته یا هغه خپل د ماتې په اصطلاح کسات یا غچ د مسلمانانو څخه په دغه طریقه واخلي چې هغه ثمره بیرته د مسلمانانو په لاس ورنیسي نو خپل استخبارات هم په کار اچوي امکانات هم په کار اچوي مطبوعات هم په کار اچوي قسم قسم تبلیغات هم کوي د اختلافونو د اچولو کوشش هم کوي د بېاطاعتۍ د رامنځته کولو کوشش هم کوي او په مختلفو لارو کوشش کوي چې مسلمانان هغه ثمره چې لاس ته یې ورغلې ده هغه بیرته د لاس څخه ورڅخه وباسي. موږ او تاسو په دې افغانستان کې شاهدان یو چې د روسانو په مقابل کې په کلونو جګړه وسوه جهاد وسو قربانۍ ورکول شولې پاکې وینې توی شوې په ډېر قوي عزم په یو پاک نیت باندې جهاد وسو خو کله چې روسي اشغالګر مات شوه او مجاهدینو ته الله جل جلاله فتح ورنصیب کړه بیا تاسو ولیدل چې ثمره یې څه شوه په کومو مشکلاتو اخته شوه دا نږدې تاریخ موږ تاسو باید پند ورڅخه واخلو. اوس چې موږ او تاسې یو اسلامي نظام د افغانستان پر خاوره باندې حاکم کړی تاسو ګورئ د کفارو لخوا زموږ په خلاف څومره دسیسې روانې هغه اشغالګر چې د دې ځای څخه په ټیټو سترګو وتلي دي نن زموږ او ستاسې په مقابل کې د نورو هغو حربو څخه کار اخلي چې زموږ او ستاسې نظام ضعیفه کوي تر سوال لاندې راولي. کله وایي د امارت په مجاهدینو کې په مشرانو کې اختلافات دا یوه ډله ده دا بله ډله ده دا بله ډله ده دا بله ډله ده خیالي ډلې جوړوي. کله وایي په افغانستان کې امنیت نشته کله وایي افغانستان حکومت ټول شموله نه دی کله وایي په افغانستان کې داعش قوت پیدا کړی دی د داعش مخه د اسلامي امارت نشي نیولی کله وایي امارت او القاعده دا سره نږدې دي او القاعده بیا په افغانستان کې د ودې په حالت کې ده او دلته به بیا د هغوی مراکز جوړېږي او بیا به د افغانستان د خاورې څخه نړۍ تهدیدوي. تاسو وینئ روزانه دا راپورونه د ویاندویانو په خوله د وزیرانو په خوله د جمهور رئیسانو په خوله د استخباراتي کړیو د خوا څخه تر ګرد دا شان نشریږي زموږ او ستاسې ذهنیتونه را خرابوي. کله وایي اسلامي امارت د امریکایانو سره یو هوکړه کړې ده کله په بل تعبیر باندې داسې د داعش د خولې څخه یا د نورو دغسې یو فتنهګرو د خولې څخه دا راباسي چې نور اسلامي امارت کې هغه اسلام او هغه دین او هغه دغه نه دی پاتې دا د کفارو سره متحد شوي دي یو څه او بل څه. نو دې ټولو شیانو ته باید موږ او تاسو هوښیار متوجه 20 کاله موږ تاسې د دې اسلامي امارت په رهبرۍ کې چې اکثر هغه مشران الحمدلله اوس هم ژوندي دي او د اسلامي امارت رهبري کوي په دې سختو حالاتو کې په دې سختو شرایطو کې چې هم زور په کار واچول شو هم زر په کار واچول شوه هم زارۍ په کار واچول شوه خو هغوی انحراف ونه کړي هغوی د خپلو ملګرو او د خپلو شهیدانو سره خیانت ونه کړي. نن به یې څنګه کوي کله وحاشه پر خپلو مشرانو باندې اعتماد وساتئ اطاعت یې وکړئ د نظام د استحکام دپاره کار وکړئ. اوله کله چې په دوحه کې یا په قطر کې مذاکرات پیلېدل تر هغه وخته پورې هېڅ مذاکرات نه وسوي دا تشویشونه دا مشکلات دا ملګري به اکثر کېدای شي شاهد وي په هغه وخت مجاهدینو کې را پیدا شو چې دا خو د کفارو سره سوله کېږي
دا به د کفارو سره یو تړون کېږي، دا به بیا د جهاد ثمره د لاس څخه وځي، دا اوس دا مشران بدل سوي دي. په هغه وخت کې داسې مجالس جوړ شول، د مجاهدین وپوهول شو. تاسو ولیدل چې په مذاکراتو کې یا په اسلامي او شرعي کوم حکم باندې یا په ملي ګټو باندې معامله وشوه. یو ادنا هغه څه چې هغه زموږ د عقیدې او زموږ د دین سره په مخالفت کې وو، دا وشوه. د هر څومره فشارونو په زغملو سره بیا هم داسې حالات تاسو باور وکړئ پر دې ملګرو باندې راتلل یا راغلي ول چې د سهاره څخه تر مازدیګره، د مازدیګره څخه تر سهاره خپل ځان چا ژوندی نه پرځاوه چې خامخا به زه ویشتل کېږم، خامخا به زه بندي کېږم. او موږ تاسو ولیدل چې موږ تاسو مشران جمله عبیدالله اخند مرحوم د څه شي قرباني سو؟ د همدې قرباني سو چې په اسلامي نظام او په افغانیه کې معامله نه کول، چاته یې سر نه ټیټاوه. جمله برادر اخند څو کاله په زندان کې ناست. شهید سعید محترم منصور صاحب د څه شي قرباني سو؟ ګورئ منصور صاحب چې خپله وینه توی کړه او خپل وجود یې کباب، دا د دې دپاره و چې هغه د دین په دین کې معامله نه کول، په افغانیه کې معامله نه کول، اقلال یې معامله نه کول. همدا شی چې ونه زغمل سو. ګورئ مشرانو مو هم قرباني ورکړي دي، کشرانو مو هم قرباني ورکړي دي، بندونه تېر سوي دي، زحمتونه ګالل سوي دي. د دې ټولو شیانو په نتیجه کې اوس موږ تاسې دا یو دلته سرلوړي ناست